اوس موږ راځو خپل ډېر درانه مېلمه او خپل استاد محترم د پېښور یونیورسټۍ عباسین یوسفزۍ صاحب یو مختصر شان تعارف تاسو سره شیر کوم. عباسین یوسفزۍ صاحب ټوله دنیا پېژني، خو زه به خپل کم علم سره درته تعارف مختصر شان جسارت وکړم. عباسین یوسفزۍ صاحب د پښتو نامتو شاعر دی، محقق دی، نقاد دی، کالم نګار دی، د ریډیو منلی شوی کامپیر دی. په کال 1940 کې خانپور ضلع کوزګیر کې پیدا شوی دی. په کال 1986 کې د پېښور یونیورسټۍ نه LLB ډګري ترلاسه کړه. په کال 1988 کې MA پښتو په امتیازي حیثیت سره وکړله. په کال 2014 کې د ډاکټریټ ډګري واخیسته. د 13 کالو راهیسې د پښتو ژبې و ادب TV ریډیو و اخباراتو لپاره باقاعده خدمات ترسره کوي. موصوف د پښتو ژبې او اردو لسو کتابونو نه زیات مترجم هم دی. د علمي، سماجي او ادبي خدماتو لپاره مختلفو ادارو طرف نه ورته 400 نه زیات ایوارډز او شیلډز ملاو شوي دي. په حال کې د اسلامیه کالج ټیچینګ سټاف اسوسییشن اسلامیه کالج طرف نه بهترین استاد اعزاز هم خپل نوم کړی دی. د پښتو ژبې ګران قدر خدماتو په وجه افغانستان حکومت طرف نه ورته صدارتي ایوارډ هم ملاو شوی دی. نن عباسین صاحب عنوان د دې نوراني محفل کې عرفان او تصوف بادشاه امیر انور شاه صاحب استقبال کې دعوت ورکوم. عباسین یوسفزۍ صاحب ته د تاسو په لاسونو پړکا کې عباسین یوسفزۍ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Grand Bashar Professor Asim Bakr Saib, Dr. Sayyid Mukil Hussain Saib, Dr. Nasrullah Khan Majdud Saib, Dr. Brano Muhtado Basharano और Kasharano अस्सलाम شالخان بابا فرمایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی. شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یوه وکسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د بالغ دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر تر دانې پلوري په مال. کله چې موږ دې معیار ته ګورو چې خوشحال بابا د شاعر لپاره کوم معیار ټاکلی دی، شاعر څوک دی، څنګه راځي، د کوم طرف راځي، پیدا کېږي څنګه، جوړېږي څنګه. زه ډېر خوشحاله یم. تاسو ټولو ته مبارکي وایم او د دې غونډې راجوړونکو ته ډېره ډېره درناوی او مبارکي. د هغې وجه دا ده چې دا د سید حسین انوري او د ډاکټر سید مخیل حسین بیا مهرباني ده چې موږ یې د حضرت میر انور شاه بابا رحمت الله علیه د کلام او د کار سره بلد کړو او خبرې. وجه دا ده چې داسې شخصیتونه چې دا په زرګونو په سلګونو کالو کې پیدا کېږي، چېرته یو دانه دي وه. خوشحال بابا په جهان کې به یو یو وي، په جهان کې به یو یو وي چې هنر یې د کیمیا زده. دا نه دي به چېرته. او دا خلک چې دي دا الله تعالی پیدا کوي، دا شاعران، دا ادیبان، دا فنکاران، دا خدای پاک د یو قام او د ژبې د ودې او د قام د لارښودنې لپاره پیدا کوي. موږ چې په خپل پښتو ادب نظر واچوو نو تاسو ګورئ په دې تېرو 1500 کالو کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی، په هغې کې چې موږ په ترتیب راځو نو چې کله میر انور شاه بابا ته رارسو، دا زموږ ډېره بدبختي ده، ډېره بدبختي ده چې په دغه ټولو صوفیه کرام باندې موږ عمل نه دی کړی، عمل پې پکار و.
زموږ د ټولو مسایلو حل چې دی هغه د دې باباګانو په کلام کې دننه پروت دی. زموږ جګړې کوو، یو بل وهو، یو بل لوټو، یو بل سپکوو. ولې؟ کله د مذهب په نامه، کله د فرقې په نامه، کله د مسلک په نامه، کله په عزیزولۍ کې. هغه یو شاعر د ټوکې دپاره یو شعر ویلی دی چې برګې حق دی، برګې حق دی خو دا خود نه کړي بسم الله. برګې حق دی خو دا خود نه کړي بسم الله چې د تره زوی دی ژوندی او ته مړې. زموږ دا حال زموږ دا حال دی چې موږ د تره تربور او د عزیزانو سره اوس جګړې کوو، جنګونه کوو، یو بل وجدو، د یو بل لپاره مشکلات پیدا کوو. دا باباګان موږ ته لګیا دي د سلو کالو نه، دا یو موږ د دوی په وینا بل نه دی کړی. موږ که د دې یو انورشاه بابا په وینا باندې عمل وکړو، زموږ ټولې مسلې ختمېږي. مسلکي فسادونه هم ختمېږي، د عزیزولۍ فسادونه هم ختمېږي، او د کور کلي دا جنګ جګړې هم ختمېږي. تاسو سوچ وکړئ پخپله چې کله په کوربه کې امن وي، د ترقۍ سفر روان وي، سړکونه هم جوړېږي او سکولونه هم جوړېږي، کالجونه او پوهنتونونه هم جوړېږي. او چې کله بې امني نو هر څه په ځای ولاړ وي، ان تر دې چې تجارت داسې په ځای ودرېږي چې خلک د هرې تېروي. نو دا زموږ د ټولو لپاره د سوچ موخه ده چې جنت موږ ولې خوښوو. د جنت د خوښۍ وجه دا ده چې جنت کې به امن وي. هر سړی چې وایي که نه، زه اکثر وایم یو شعر ما ویلی چې جنت مې خوښ دی خو په ژوند مې خوښ دی. مطلب چې په ژوند کې جنت راوستل غواړي. که فرض که موږ په ژوند کې خپل جنت راولو، نو چې په خپله سزا ځان دپاره خوښېږي، نو به د خپل عزیز دپاره، د خپل ګاونډي دپاره، د خپل کلیوال دپاره، د خپلې سیمې د اوسېدونکي دپاره، د خپل وطنوال دپاره خوښوو. نو دا هغه خلک دي، دوی د مینې، محبت، د ورورولۍ او د نزدېکت تعلیم ورکړی دی. په دغه تعلیم باندې موږ عمل نه دی کړی. او دا چې دا تصوف دی څه شی؟ تصوف بنیادي طور داسې ده، دوه خبرې دي. تصوف چې دی دا الله ته د رسېدو لاره ده. الله ته د رسېدو لاره ده، او دا لاره داسې ده چې ته به د خپلو اخلاقو او د خپلو کردار سمولو په ذریعه الله ته رسېږي. الله پاک وایي چې زه د حقوق الله تپوس به چېرته وروسته کوم، د حقوق العباد تپوس به اول کوم. یعنې تا خپل ورور عزیز ته، خپل چاپېرچل ته څومره خیر رسولی دی. تصوف چې دی دا د خپلو اخلاقو سمولو، چې د الله په نظر کې ستا اخلاق سم شي، د خپل ژوند ښه کولو نامه ده. تصوف د خپل روح د پاکولو نامه ده. رحمان بابا فرمایي چې دا دومره لوی مېلمه ته کور ته بیایي، اول غولی پاکیزه کله خاشا کړه، چې زړه ته کله د الله کور دی، الله ورته راځي، نو ته به ترې نورې ټولې مینې، نور ټول نفرتونه، کرښې به ترې لرې کړې، نو الله به پکې الله ځي. او موږ چې کله خبره کوو د روحانیت، د روحانیت چې دی هغه داسې څیز دی لکه څنګه چې څوک درد نشي بیانولی. څوک ویله زما په خېټه درد دی، نو څوک چې تپوس کړي درد څنګه کېږي، دا بیا نشي ویلی. د زړه علاج به مې پخوا کړی و، د درد د سریکو سر دعوې نه راځي چې درد څه شی دی. درد څوک نشي واضح کولی. دغسې خوشبويي، څوک وایي دا ډېره ښکلې خوشبويي ده، نو ما ته څوک واضحه کړي چې دا څنګه خوشبويي ده. خوشبويي څنګه ښایسته ده، څنګه ښکلې ده. بیا د هغه سره د اظهار دپاره هېڅ بله ذریعه دی. لکه یو ړوند ته چا وایي کیر خوري، نو هغه هېڅ خو لیدلی نه و، کیر یې لیدلی نه و. نو هغه ورته چې کیر څنګه دي، نو هغه ورته وایي تک سپي دي. وایي سپي څنګه دي، نو هغه ورته وایي سپي د ډینګ په شان دي. ډینګ پېژنئ؟ هغه جبو کې یو مارغۍ داسې یو وخت کوم چې د کلي ولاړې هغه کیک سټارک ورته په انګریزۍ کې وایي بګلچ ورته وایي، زاړې. نو ورته وایي د ډینګ په شان دي. نو ورته وایي ډینګ څنګه دي، نو ته ورته لاس داسې ونیو چې ډینګ داسې وي. چې اړوند پرې لاس ووهو، نو ورته یاره دا خو نه خورم، دا په برۍ کې کښلي. نو دغسې د هر چا خپل محسوسات دي.
مونږ الله څنګه محسوس الله وایي چې تاسو څنګه محسوس کړم زه وبغس یم لکه خلیل جبران یو ځای کې لیکي وایي چې د شپونکي نه ما تپوس وکړو چې ته الله پېژنې هغه راته وایي چې یاره نه پېژنم خو که چېرې په ما پېښ شو نو زه به ورله سترګې تورې کړم او سر به ورله غوړ کړم او د ټولو له ښه چهرې پی به ته اوس کړم د هغه په نظر کې دغه تصور او دغه مینه وه د مینې اظهار و د ټولو نه زیاته مینه د شپونکي سره اکتوبر وه چې هغه وایي چې زه به ورسره داسې مینه وکړم خبره داسې ده چې الله تعالی موږ پیدا کړي یو موږ په دې کائنات کې اوسېږو موږ غني خبره ژوند که تش فردي سټل وي دا خو سپی هم شي سټلی که تش نسل زیاتول وي دا غویې هم شي کولی یعنې ژوند د نسل زیاتولو د خوراکونو او د کورونو جوړولو او د ګاړو اخیستو نامه نه ده ژوند دا دی چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی محمد شاه بابا موږ ته وایي چې تاسو د یو بل سره مینه محبت پیدا کړئ د یو بل سره نزدېکت پیدا کړئ کرکې نفرتونه د یو بل نه لرې کړئ د زړونو نه وباسئ نو هله به ښه ژوند تېر کړئ او د دغه ښه ژوند دا پیغام چې دی که موږ دا خپل کړو زموږ ټولې مسلې حل نو زه دا سوچ کوم اکثر زه سوچ کوم چې کله زموږ داسې شخصیتونه چې دي د ولسي د حکومت خو موږ ګیله نه کوو حکومت خو اکثر داسې کوي چې زموږ په ثقافت کې چې حکومت له څه په کار دی هغوی ددې کړي او نه کوي زموږ د ثقافت په میدان کې ډېر څه کول په کار دي هغه نشته بلکې زه کله کله ګورم نو اکثر زموږ د ثقافت دا څانګه چې دا ماته داسې ښکاري لکه ودی ځکه چې د یو قام پېژندګلي د قام ثقافت دی زما دا لباس ماته دا فخر حاصل دی چې زما لباس د پاکستان قومي لباس دی ځکه چې زما لباس ډېر مهذب او ډېر مؤدب دی نو پاکستان خپل قومي لباس ګرځولی دی د دې نه بله خوشقسمتي څه کیدی شي دغه رنګ بدلی چې زموږ دا کړه وړه دا ناسته پاسته دا زموږ پښتونولۍ کې څه تقاضي دي دا ټول څیزونه چې دي د دې نه دنیا چل زده کړی دی دنیا زموږ دا زده کړه کړې ده د پښتنو په دې اوږه چې دا یو څادر پروت دی که نه دا یو څادر دا یو څادر د دې پښتون جانبازم دی د ده تولیه ده د ده بوجیم ده د ده رسیت ده د ده قالینم دی د ده کمبلم دی د ده چتریم ده دومره هوښیار څوک کیدی شي په دې دنیا کې چې په یو څادر کې دومره کمالونه اچولي دغسې حجرې ته راشي د پښتنو حجره شي د پښتنو په یو حجره کې ګیسټ هاوس هم دی جمنیزیم هم دی پلی ګراؤنډ هم دی کنډولنس بلډینګ هم دی او د واده خادۍ ویډینګ هال هم دی دا ټول څیزونه چې دي په یوه حجره کې موږ ټول هر سره جمع کړي دي کولی شو د نورې دنیا سره داسې بلډینګ راوشته خو افسوس دا دی چې موږ د خپل ثقافت سره هغسې مینه نه ده پاتې کړې او دا شاید چې د حالاتو وجې د تېرو څلوېښتو کالو نه موږ په جنګ کې کله په افغانستان کې جنګ او کله دلته حالات خراب نو د هغې د وجې نه زموږ د وطن حالات خراب دي افغانستان زموږ یو داسې ګاونډي دی چې هغه مطلب قبلې طرف ته ګاونډي هم دی زموږ یو نسل هم دی زموږ سره مذهب هم شریک دی نو موږ پرې زړه دردېږي ځکه چې موږ په یو پوله باندې زموږ سره اوسېږي نو زه د هغې د هر درد نو د هر غم نه موږ خبرېږو زموږ د هر غم او درد د هغې خبرېږي نو دا دی چې موږ کله په ژوند کې ترقي غواړو نو د ترقۍ لاره صرف دا ده موږ چې پخوا تاسو وګورئ که بني ادم به په غارونو کې اوسېدو په غارونو کې اوسېدو خوراکونه یې څه شی کول مختلف د میوو د ځنګلي ونو تخمونه او داسې څیزونه یې خوړل جامې یې څه وې د ونو پوستکي او د ونو پاڼې اوس چې موږ په دې سوچ وکړو نو دا هر څه موږ د مشرانو نه زده کړي دي ځکه داسې ښکلې جامې اغوندو ښکلي ویښته جوړو خیال دی ښکلې ټوپۍ په سره دا موږ د مشرانو د تجربو نه زده کړه کړې ده نو دغسې دا تصوف هم دی چې دا موږ د صوفیانو د تجربو نه به زده کړه کوو د خپل انورشاه بابا د اعمالو نه د هغه د ویناګانو نه د هغه مبارک ښایسته مخ خو موږ نه دی لیدلی د هغه وجود خو موږ نه دی لیدلی خو د هغه کلام کې هغه پروت دی که نه دغه د هغه شخصیت دی کوم چې په دې کلام کې دی
که زما د شخصیت قدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی نو کله چې هم داسې کېږي زه ګورم چې موږ لا پکار دا دي چې موږ د میر انور شاه بابا افکار چې دي هغه په خپله خپل کړو او ټول قام ته ټول ولس ته ورسوو نو زه دا ګڼم چې موږ ټول چې راجمع شوي یو په ډېر نیک او په ډېر پاک مقصد راجمع شوي او دا نیک او پاک مقصد چې دی زما دا خواهش دی چې موږ د میر انور شاه بابا په مزار باندې اور سپری شو کالله چې د بابا د مزار مربتو شو چې د بابا د مزار مربتو شي او هلته هر کال د هغه عرس کېږي او موږ دغسې راټولېږو د بابا کلام دا ښایسته ښایسته فنکاران وایي او دا ښایسته ښایسته شاعران راغلي دا مشران درانه درانه پښتانه راغلي او دوی د بابا د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي یو دا ارمان دی زما او دا حکومت ته هم خواست کوم د قرارداد په شکل کې تاسو ورسره متفق یې نو زه دا خواست کوم حکومت ته چې د میر انور شاه بابا د مزار مربت دی وشي او هغه د زایرینو لپاره کلاو شي ستاسو که رضا یې شکر الحمدلله چې موږ سره هر څه شته خو زموږ سره چې کمی دی نو هغه د عمل کمی دی او عمل به ټول انشاءالله دا لوز کوو اوس حالات امن طرف ته تللي دي زموږ په وطن کې تاسو ګورئ سندیان وروڼه چې زموږ دي هغوی په خپله ژبه کې تعلیم دی په خپله ژبه کې عدالت دی په خپله ژبه کې میډیا ده په خپله ژبه کې نصاب دی او موږ د دې نه خبر نه یو زموږ په وطن کې ډېر خلک د دې نه نه دي خبر چې چین جاپان جرمني یورپ او فرانس ترقي ولې کړې ده هغوی به څه ترقي کړې ده هغوی د ترقۍ صرف یو راز دی او هغه دا دی چې تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې نو پکار دا ده چې موږ د انګریزي هم زده کوو موږ د اردو هم زده کوو موږ د عربي هم زده کوو موږ د چاینیز هم زده کوو ځکه چې اوس خو د چینیانو سره هم روزګار شو دا ټولې ژبې به زده کوو خپلو بچو ته خو خپله ژبه به نه هېروو نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو ټول په شریکه باندې دا لوز کوو چې موږ به د خپلو باباګانو دا وینا د خپلو باباګانو دا کار څنګه چې مقیل حسین صاحب توره کړې ده چې اردو ته یې د بابا تشریحات رسولي دي دا په کار ده چې موږ ټولې دنیا ته ورسوو چې په انګریزۍ کې وشي او په نورو ژبو کې وشي چې هغوی ته هم پته ولګي چې زموږ مشرانو څه سوچونه کړي دي او د هغوی د سوچ او د عقل معیار تر کومه حده او د هغوی د جذبې معیار شو نو زه بیا یو ځل په دې خبره راځئ چې لوز وکړو چې موږ به خپل هغه دغه چې دي زموږ اقدار کوم قدرونه چې زموږ دي اجرا جرګه جومات زموږ بچو ته اکثر موږ موبایلونه ولا قیمتي اخلو موږ ولا ډېرې قیمتي جامې جوړوو ډېر قیمتي کورونه ولا جوړوو دغه هېڅ شی دومره ضروري نه دی دغه هر څه کې ګزاره کېږي ښه اعلی تعلیم پرې پکار دی او هغه تعلیم داسې پکار دی چې د خپلې حجرې د خپلې جرګې د خپل مذهب د خپلو روایاتو د خپل هر څه نه خبر شي کله چې موږ پردۍ ژبې وایو نو موږ پردی مذهب وایو موږ پردي روایات وایو موږ پردي اتلان وایو موږ پردي افغان وایو موږ پردي نور هر څه وایو پردی تاریخ وایو او چې کله خپله ژبه وایي نو دا ټول هر څه به خپل وایي نو د دې وجې نه دا نورې ژبې زده کوو داسې نه چې موږ د هغې نه انکار کوو خپله ژبه چې دا د نصاب برخه پکار ده خپل اتلان چې دي دې نه خبرېدل پکار دي د میر انور شاه بابا دا د نننۍ موقع چې ده دا ډېره اوچته موقع ده ځکه چې موږ کله ګورو نو د قوم اخلاق د هغوی د مشرانو د ویناګانو نه جوړېږي د هغوی د مشرانو د کارونو نه جوړېږي د هغوی د ثقافت نه جوړېږي نو تاسو چې کله په دنیا کې نظر واچوئ چې کله ګورئ چې په دنیا کې د عظمت او د لویۍ معیار څه دی اخلاق او کردار کله چې الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه کوي څه وایي انک لعلی خلق عظیم بېشکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي نو په دنیا کې معیار اخلاق دی کردار دی نو د خپلو بچو اخلاق او کردار به څنګه سمو په دې طریقه به یې سمو چې موږ د خپلو بچو ته د خپلو مشرانو هغه افکار هغه خیالات په عملي شکل کې وښیو چې کوم ضروري دي زه ډېر خوشحاله یم
یقینا چې د کوربې دا درانه پښتانه چې دي د دوی دا سحرې د دوی دا ښایسته ښایسته د مینې ډکې خبرې دا به ماته یاد وي پروفیسرانو صاحبانو د بابا په شاعرۍ ډېرې ښه خبرې وکړې د بابا د شاعرۍ ګڼ اړخونه نور دي د لس شل اړخونو باندې نورو باندې هم خبرې کېدی شي انشاءالله وخت په وخت کال په کال به دا موږ به پخپله راټولېږو ټول ملګري به په شریکه باندې چې تر خپله وسه څه کېږي هغه به پیش کوو که خیر وي الله خوشحاله لره ښاد آباد اوسئ او یو قرارداد بل دی او هغه دا دی چې د دې سیمې چې کوم فنکاران او غریبانان شاعران دي نو هغوی چې کوم خصوصا بیمار دي د دې لپاره خو حکومت د صحت کارت سلسلې شروع کړې نو ښه شوه خو چې کوم خوارزار دي او د رزق روزۍ کار وران دی او په دې جنګ کې په دې حالاتو کې خراب شوي دي نو هغوی دپاره پکار دا ده چې حکومت ورسره مالي امداد وکړي د دغه شاعرانو ادیبانو او فنکارانو سره تاسو ته منظوره ده په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او خوبي یې څه ده چې میوه نه لري خوبي یې څه ده چې میوه نه لري څکه فقط باندې چینار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی हेलो दाओ भागली अमरसिंह साहब چې تاسو ته ډېر شیرین زبان کې خپل اظهار وکړلو او د دې ټاپک هم عرفان او تصوف باندې د مولا علی علیه السلام هغه روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه یقینا هر چا خپل ځان پیژندګلي وکړه هغه د خپل رب پیژندګلي وکړه خوشحال بابا دی حواله سره وایي چې کپکار د خدای پیژندګلي کپکار د خدای پیژندګلي پیروي د محمد کړه د علي کچېری عرفان او تصوف کې ځان ډوبول غواړي نو تعالی پکار دی چې محمد وو صلی الله علیه وسلم او علی علیه السلام کوم تعلیمات دي هغه باندې عمل وکړه او کوم اولیاء الله دي هغه تعلیمات باندې عمل وکړه د علی د آل په مدح کې جنت ده د خوشحال هټک په داده تسلی شاجی موږ سره نیکسټ دعوت چا په نامه ده زه اوس دعوت ورکوم دلفقار توري صاحب ته چې هغه راشي د عقیدت ګرځونې د وړاندې کړي دلفقار توري صاحب ته تاسو دروند استقبال وکړئ دلفقار توري هغه راشي